دانه سیرپ خوش که ببال دانه صدر پلیلو شد. په افغانستان کې د سږني ژمي په راتلو سره د لیلامۍ بازارونه تر پخوا ډیر ګرم او ښه شوي دي. دا چې د ژمي په سړه هوا کې د اغوستو ګرمو جامو ته اړتیا ده، خو یو شمېر هغه کسان چې د نویو جامو د اخیستو توان نه لري، دوی بیا د دویم لاس یا لیلامي توکي رانیسي. دا د کابل ښار په سینمای پامیر سیمه کې د لیلامي توکو یو لوی او ګرم بازار دی. ورځو په دې بازار کې له څو تنو اخیستونکو سره خبرې کوو. نن هوا لږ زره ګرم هم ده، نمر هم شته، خلک د لرې ځایونه راغلي دي چې نږدې ده قریب دغه هفتې کې واوره مو ورېږي، وضعیت به خراب شي، هوا یخه ده، خلک راغلي چې لږ یکم ارزانه شی واخلي ځان پټ کړي چې د یخني نه مړه نه شي. با د مغازه‌ونه لیلامي کې ډېر ښه شیان دي چې وګرځي هر شی به ښه پیدا شي، چې وګرځي ولټئ ښه شیان به پیدا شي، اما هر شی چې تا اخلي. برای فامیل هم آمدم میگرفتم چند. ما د ځان او کورنۍ لپاره غوښتل ځینې ګرمې جامې راونیسم، ګورم او لټوم یې نو لیلامي ده. اقتصادي وضعیت مې په هغه اندازه نه دی چې نوي ژمني توکي واخلم، په همدې باید پرده او ګزاره وکړو. هغه د چا خبره وای لیلامي کې په لټولو او کتلو ښه شی پیدا کیږي، له نویو څخه هم ځینې ښه توکي پیدا کېدلی شي. د لیلامۍ دې بازار ته د ځینو ولایتونو څخه هم خلک راځي. محمد یونس یو له هغو اخیستونکو څخه دی چې د خوست ولایت څخه راغلی. نوموړی وایي دا توکي ډیر په مناسب قیمت دي او غواړي چې د ځان او ځینو بېوزله ګاونډیو لپاره یې راونیسي. د خوست ولایت نه دلته رغولی یم، علما یم، فعلا چې مو د سامان ولدل د ولس لپاره ډېر ارزون ته ومیږي، اقتصادي ته ومیږي او پخوا باید یو خواته شي په ارزون کې مات نه. زه دلته رسم او خولم یې ځون دپاره ګاونډیونو دپاره او خولم یې مکس په کالي وطن کې داسې خلک دي چې غریبون دي، مقصد واسې نه لري، هغې دپاره مقصد زه یې خولم چې مې کومک یې سره وکړي د الله تعالی په رضا. په سینما پامیر سیمه کې لیلامي پلورونکي وایي د پخوا په پرتله یې پلور زیات شوی دی او دوی یو لامل په هیواد کې اقتصادي ستونزې یادوي چې خلک نوي توکي نشي اخیستلی. بازار لیلامی د چند وخت میشه د لیلامۍ بازار د څه وخت کیږي چې ډیر ګرم شوی دی، ځکه په دې وخت کې هر سړی ګوري د اقتصادي ستونزو له امله د لیلامي توکي اخلي. ځکه په دې ټول پوهیږو چې په هیواد کې مو کاروبار نشته، نو مجبور دي چې لیلامي واخلي. لیلامۍ مننه خو د خارج نه راځي، دلته چندولو ده، چندول نه بیا موږ راوړو دلته، ځکه غریبي زیاته ده. موږ تاسو ملک یو غریب ملک ده او نو غریبان دپاره چې دا نو مجبور چې لیلامي شی واخلو، مغازه‌ي شی خو نشي اخیستی، لیلامي شی اخلو. ښه ده په ځل د خدای بازار گزاره کوي، خو بس داسې خلک هم شته نو چې ګزارې والا ټول ګزارې سره رواني. په پلازمینه کابل کې د سینما پامیر سربیره د ښار په ځینو نورو ځایونو کې هم د لیلامۍ هټۍ شته دي او سږ ژمی بیا د ښار په ډیری برخو کې د لیلامي توکو کراچۍ هم تر سترګو کیږي. عزت الله احمدزی، CMG کابل.